السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه کولی شو چې د اختر لپاره پروفیشنل او ښکلي ډیزاینداره ډول بلنلیک جوړ کړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقې ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مې نه وی درسره سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ او یو خوندور کمنټ او یو لایک دغه ویډیو ته ورکړئ، تر څو زموږ دغه ویډیو لا هم پرمختللي او په یوټیوب کې سپانسر شي. د بلنلیک د جوړولو لپاره تاسو باید دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې نوم یې دی پیکسلاب. تاسو باید پیکسلاب اپلیکیشن په خپل موبایل کې مخکې له مخکې انسټال کړی وي او په پیکسلاب کې یو دا هم ښه ځانګړنه لري چې بغیر له انټرنیټ څخه یې هم تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ. تاسو به وینئ زه اوس بغیر له انټرنیټ څخه پیکسلاب کاروم، هیڅ انټرنیټ نشته. نو را به شئ په پیکسلاب ورته کلیک اخلم. دا ډول پروفیشنل ډیزاین به موږ او تاسې همدلته اوس په دې پیکسلاب کې جوړوو. خو د هغې نه مخکې به تاسو دغه عکسونه تاسو بیا درته یو پروګرام ښیم، له هغې څخه به یې را ډاونلوډ کړئ، خو د ویډیو په اخر کې به هغه پروګرام درته وښیم. د ویډیو پوره وګورئ. د هغې لپاره به تاسو دا شی دا به ټول ختم کړئ. مثلا دا به اوس موږ داسې کړو او له دې څخه به وځو، له سره به پیکسلاب اپلیکیشن ته ور داخل شو. کله چې پیکسلاب اپلیکیشن ته ور داخل شوئ، دا به شئ دلته په دې سپینه خانه به ورته کلیک واخلئ او دلته به په 3 نقطو ورته کلیک واخلئ او په ایمیج سایز به ورته کلیک واخلئ او دلته به د ایمیج سایز ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم چې 1500. دا یو ښکلی سایز دی، 1500 پر 1000. 1500 پر 1000 نه مې چې کلیک ورته واخیستو، دا د بلنلیک لپاره تر ټولو ښکلی ډیزاین دی. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، نو اوس به تاسو راشئ دلته به په دې شیپس ورته کلیک واخلئ. تاسو به دلته دغه شیپس وینئ، په دې شیپس به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې شیپس ورته کلیک واخیستو، بیا په دې کمپیوټر علامه ورته کلیک واخلئ او دلته به راشئ یو ښایسته ډیزاین به راوړئ. مثلا دغه یو ډیزاین دی، موږ دا وړو، دلته به کلر دې ته ورکړئ یا به دا کلر ورکړئ او یا دلته غواړم چې یو بل کلر ورته چینج کړم، په دې اوکې به ورته کلیک واخلئ او دا به راوړئ داسې د کونج ته. کله مو چې کونج ته راوړه، په چیک کلمه به ورته کلیک واخلئ او دلته به راشئ، بیا به په دې دلته ماسک ولټوئ، په ماسک به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په ماسک ورته کلیک واخیستو، نو دا هغه ځای کټ کوي. دلته به کلیک واخلئ، دا به لږ داسې کړئ، دا به لږ نور هم را داسې کړئ. ښه، په دې طریقه صحیح دی. کله مو چې په دې ورته کلیک وروسته په چیک کلمه به ورته کلیک واخلئ او را به شئ دلته په دې ځای ورته کلیک واخلئ او دا به لاک کړئ تر څو خراب نه شي. بیا په دې ځای ورته کړئ. یو بل شیپ هم راوړو. مثلا دلته زه یو بل شیپ راوړم، دغه شیپ راوړم او رنګ ورته ورکوم، سور رنګ کوم. کله مو چې بل شیپ دلته به کلیک واخلئ، یو بل شیپ به ورته راوړئ. مثلا دغه شیپ دلته راځم، ورته یو رنګ ورکوم، دغه رنګ به ورکړئ او دا به دې ځای ته داسې کړئ. کله مو چې په داسې کړو، په چیک کلمه به ورته کلیک واخلئ او دا به شي دا به هم لاک کړئ. کله مو چې لاک کړو، نو بیا به تاسو راشئ او دلته به بیا یو بل شیپ راوړئ. شیپ مو چې راوړ، دا ګرد شیپ به راوړئ. ګرد شیپ ډېر مهم دی. تاسو به دغه ګرد شیپ راوړئ، د سره علامه چې ماته دغه ګرد شیپ به تاسو د عکس لپاره راوړئ. دلته به ورته یو رنګ انتخاب کړئ تر څو لږ معلوم شي. تت رنګ به ورته انتخاب کړئ او دا به دلته په دې کونج کې واچوئ او په چیک کلمه به ورته کلیک واخلئ، را به شئ دلته به کلیک وکړئ او په دې امپورټ ایمیج باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په امپورټ ایمیج کلیک واخیستو، نو دلته زه راځم، په دې عکس ورته کلیک واخلم. کله مو چې په دې عکس ورته کلیک واخیستو، تاسو به راشئ په دې ګول اپشن به ورته کلیک واخلئ. په دې ګول اپشن به ورته کلیک واخلئ، په ګول به ورته کلیک واخلئ او دا به لږ داسې کوچنی کړئ، له سر څخه به یې هم کوچنی کړئ لږ، ښه، تر څو دغه ډیزاین لږ ښکلی وشي. ښه، دا به دا ډول ګرد شکل به ورکړئ او په چیک کلمه به ورته کلیک واخلئ. اوس به دغه ایمیج دغه ځای ته لږ سم کړئ تر څو لږ ورسره سم شي. ښه، نو دغه ایمیج موږ بالکل دلته سم کړو، لږ یوازې لږ ایستروو. ښه، بالکل دغه ایمیج دلته سم شو. ښه، دا به شي، په دې به ورته کلیک واخلئ او دا به هم لاک کړئ، دواړه به لاک کړئ. بیا په دې ورته کلیک واخلئ. اوس پاتې شوه لیکنه او یو څو نور ډیزاینونه. اول راځم دلته ورته لیکنه لیکم، په دې ای به ورته کلیک واخلئ او په دې ټکس په دې علامه به ورته کلیک واخلئ او په دې ایډیټ به ورته کلیک واخلئ. دلته به ورته ولیکئ چې اختر مبارک، کوچنی اختر مو مبارک شه، کوچنی اختر مو مبارک شه، کوچنی اختر مو مبارک شه. کله مو چې په دې ورته کلیک وشي، په اوکې به ورته کلیک واخلئ. زموږ لیکنه بالکل راغله او دلته به راشئ او دلته به په دې کلر ورته کلیک واخلئ. مثلا دا کلر مو خوښیږي، په دې به ورته کلیک واخلئ. په همدې کلر یا مو بل کلر خوښیږي، دلته راشئ نو په هماغه کلر ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، نو را به شئ بیا تاسو دلته دلته به یې تاسو بولډ کړئ، د لیکنه یو لږ څه ښه ښکاره شي. بیا به په دې چې کلمه ورته کلیک واخلئ، را به شئ په دې پونټ به ورته کلیک واخلئ او لاندې به تاسې سکرول کړئ.
خط عربي دا ښکلی ډیزاین دی ومو دلته یې تاسو ته ښایي ما دغه ډیزاین ورته انتخاب کړو نو په دې دا بالکل سم ډیزاین دی په اوکې به ورته کلیک واخلئ او دلته به دغه لږ له دې خوا څخه کوچنی کړئ کوچنی اختر مو مبارک شي کله مو چې په دې ورته کلیک وکړئ دا به هم راشي دا به دلته لاک کړئ کله مو چې لاک کړو نو بیا به هم تاسو راشئ په ټکس به ورته کلیک وکړئ او دلته به یو بله لیکنه ورته ولیکئ چې تراویح لمونځونه اودسونه ذکرونه هر څه مو قبول او منظور شه نو راځم دغه لیکنه هم ورته لیکم ښه راغلمه ما دغه لیکنه ورته ولیکله چې زه خالد افغان درته د کوچني اختر مبارکي وایم خدای پاک دې وکړي چې راتلونکي اختر مو هم د خوښیو ډک شي او د الله پاک په دربار کې مو لمونځونه عبادتونه تراویح روژې قبول او منظور وګرځول شه هر ډول لیکنه چې وي تاسو کولی شئ چې ورته ولیکئ راځم په اوکې ورته کلیک واخلم کله مو چې په اوکې ورته کلیک وکړو لیکنه بیخي غټه ده له دې ځای څخه به یې داسې کوچنۍ کړئ او کله مو چې له دې ځای څخه کوچنۍ کړئ بیا په تاسو راشئ دا به دلته لږه داسې غټه کړئ راځم غټه کومه یې لږه غټه شوه دا به شي بیا به تاسو دلته کمنټ ته به راشئ اول به کلر ته راشئ رنګ به ورته انتخاب کړئ مثلا کوم یو رنګ ستاسو خوښ وي راځم ورته دغه رنګ انتخابوم دغه رنګ مو ورته انتخاب کړو راځم اوس دلته په دې بولډ اپشن ورته کلیک واخلم تر څو د لیکنه بولډ شي په پونټ ورته کلیک واخلم کله چې تاسو راشئ لاندې راشئ او دلته خط عربي دا څنګه ښکاري ښه دا خو ډېر واضح نه دی راځم بیا لاندې سکرول کوم خط عربي دا هم ښه ډیزاین دی راځم دغه کلر یې لږ ورته تازه کوم سور کلر او همداسې راځم یو بل کلر به ورته انتخاب کړو ښه دا هم ښه کلر دی زه خالد افغان تاسو به دلته بیا کلیک واخلئ کله مو چې دلته کلیک واخلئ وموندل زموږ دغه زه خالد افغان د کوچني اختر مبارکي وایم ښه دلته اوس یو کمانډ بل هم پاتې دی را به شئ دلته په شیپس ته به راشئ کله مو چې په شیپس ورته کلیک واخیستو یو داسې شیپ به راوړئ چې خپل نوم هم لاندې پکې ولیکئ مثلا دغه شیپ موږ راوړو یو خپل نوم هم پکې لیکم او دلته به دغه شیپ به دلته راوړئ خپل نوم به هم پکې ولیکئ ته ځم دلته دا په دې ورته کلیک اخلم بالکل دغه شیپ زموږ سره صحیح دی دلته به کلیک واخلئ او دلته به بیا راشئ لیکنه ټکس به ورته کلیک واخلئ ایډیټ دلته ورته لیکم چې له طرفه خالد افغان له طرفه خالد افغان مو ورته ولیکل او دا لیکنه به تاسو دلته راوړئ کله مو چې دلته راوړه او بیا به تاسو راشئ په دې کلر به ورته کلیک واخلئ بیا به دلته کلر ورته انتخاب کړئ یا سور کلر یا بل داسې ډول کلر چې تاسو یې غواړئ خوښ کړئ راځم په دې کلر دا خو خپل کلر دی او دلته به بیا راځم یا به دې کلر باندې کلیک اخلم طرفه خالد افغان دا صحیح دی او دا به چې دلته به پونټ هم ورته سټایل به یې غټ کړئ او دلته به پونټ ورته اپلای کړئ را به شي لاندې خط عربي دا ښکلی فونټ دی له طرفه خالد افغان که دا هم ډیزاین شو دلته به تاسو کله راشئ یو عکس به ورته راوړئ مثلا دغه عکس زه ورته راوړم دا صحیح عکس دی دغه عکس ورته راوړم عید مبارک دغه عکس مې چې ورته راوړ دی دلته په دې باټم کې چې ومه په دې بیخ کې عید مبارک نو مې چې کله کلیک ورته واخیستو دلته به راشئ دا به ټول لاک کړئ کله مې چې لاک کړئ تر څو خراب نه شي بیا به تاسو راشئ دلته به کلیک واخلئ او بیا به یو بل عکس ورته راوړئ مثلا زه ورته راوړم دغه عکس ورته راوړم دلته له ما سره یو عکس و ښه دغه عکس هم ښکلی عکس دی دا به چې په دې به ورته کلیک واخلئ او دا به کوچنی کړئ کوچنی به یې کړئ نور به یې هم له دې کوچنی کړئ او دا به دلته وغورځوئ کله مو چې دا دلته وغورځو بیا راځم دلته یو بل عکس ورته رااخلم لاندې به راشئ مثلا دغه عکس کله مو چې په دې هم ورته کلیک واخلئ دا به لږ کوچنی کړئ راځم کوچنی کوم یې دلته به راشئ او بیا به په دې دلته کلیک واخلئ ومې لیدل دغه هم عکس یو راوړل شو راځم دلته یو بل عکس هم و او دغه عکس هم ورته رااخلم کله مو چې دغه عکس هم ورته راواخیستو دا به کوچنی کړئ او دلته به راشئ دلته به یې وغورځوئ تر څو دغه لږ ښه د لیکنه ښکاره شي ښه راځم دا مې دلته هم واچولو زموږ سټایل بالکل مکمل شو یعنې پیغام ولیږل شو بلنلیک جوړ شو له دې هم تاسو کولی شئ چې له دې هم زیات تغیرات پکې راوړئ البته دلته کولی شئ چې تاسو خپل عکس هم واچوئ خو ما خو هم پردی واچولو یوازې مې درته ښودلو دلته کله مو چې دا هم جوړ کړو که نه نو د سیو کولو لپاره به بیا تاسو راشئ دلته به کلیک واخلئ دلته به کلیک واخلئ دلته مو چې کلیک واخلئ سیو از ایمیج په دویم به ورته کلیک واخلئ او په بیا به په سیو ټو ګیلري ورته کلیک واخلئ زموږ ایمیج بالکل سیو شو راځم اوس په ګیلرۍ کې ګورم چې زموږ ایمیج رښتیا جوړ دی
ښه زه دلته راځم او دلته کلیک اخلم ومې لیدل زموږ ایمیج بالکل په مکمل ډول جوړ شوی دی. اپلیکیشن مې درته ښودلو تاسو باید د هغې لپاره دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ په انټرویس په پلی سټور کې به یې را ډاونلوډ کړئ او په دې کې چې ورته ولیکئ عید مبارک ټول عکسونه یې درته رااخلي. کله چې عکسونه درته راواخیستل بیا به تاسو راشئ په دې اپلیکیشن کې به تاسو ورته بیکګراونډ ختم کړئ. ښکلی اپلیکیشن دی په دې کې ورته بیکګراونډ ختم کېږي. ښه ویډیو ډېره اوږده شوه د لیدلو څخه مو یوه نړۍ مننه. تر نورو ویډیوګانو همدې چینل سره اوسئ. مننه ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.